السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې ټول بخیر روان یو ټریپ ته موضوع به صوابۍ ته صوابۍ نه قسم داسې پلان دی چې لاړ شو هریپور ته او داسې غرونو ایریاز به درته ښیو سریکوټ وغیره. دا ماشوم کتلی دا کتو دی یاد اوخکو سلامونا اوختو دی کسا دیمونی بولا زمون چې کوم سفر د پېښور نه شروع شوی و هغه په صوابۍ کې په یو ډېر ښه ماحول سره تکمیل ته ورسېدو. دې نه پس زمونږ پلان و چې لاړ شو هریپور ته او بیا زمونږ پلان و چې لاړ شو غنباد نوښار کوربه رسټورنټ. کاریانو دا جماعت می تاسو ته وقف کو چنده کې جوړ دی تاسو ته وقف کو ځای مزه کوي چې موږ سریکوټ کې یو سریکوټ غرونه دي روان یو هریپور ته او حالانکه موږ خو راوتي سهار وو داسې صوابۍ ته لاړو صوابۍ نه پس داسې هریپور سایډ ته راووت. په لاره کې یو جومات راغی ښایسته جومات ډېر یو زبردست ماشاءالله دومره اوچت او دا جومات جوړول او داسې ښایسته ډیزاین کې لکه د فیصل مسجد. ماشاءالله ماشاءالله دا تاسو وګورئ چې دا د الله څومره غټ نظام دی چې دا دومره په بلندي سره تاسو ورته وسکتی شئ څومره لاندې دا ځای او هغه مطلب هلته هم دغه اوبه ځمکې نه راوځي او دا دومره اوچت په غرونو کې او دلته هم دا اوبه سړګیا دا ډېر خوبصورته ځای دی ماشاءالله کې پکې په حدود کې دا راځي شینوالی هغه بلندي ډېر ښکلی حدود او ډېر ښکلی فضا ده او دا ډېر ښکلی جومات دی ماشاءالله چې چا هم جوړ کړي الله تعالی دې هغوی ته اجر ورکړي. د سیل ځای دی بس د زړه ازادېدو ځای دی. دا راسره خلیل حاجي صاحب دی
خلیل حاجي صاحب تاسو هم د دې ځي په باره کې څه خیالات او اظهار وکړئ؟ پړومبي ځل موږ راغلو دې ایریا ته. دا ډېره ښکلې ایریا ده. پړومبي ځل دا ایریا موږ وکتله، ډېره ښه شنه منطقه ده. او دغه جومات چې چا جوړ کړی ډېر ښه جومات دی. په دې اوچت دی، د اوبو له نظام سره برابر کړی، ډېر ښه واشروم او 10 ځایونه. الله دې اجر ورکړي. ډېره مننه. هریپور نه بعد زمونږ سفر شروع شو د حسن ابدال په طرف. حسن ابدال په لاره کې یو ډېر ښایسته جومات چې دا جوړ شوی دی د سعودي ګورنمنټ د طرف نه، او ډېر یو ښایسته یو بامنظمه جومات دی. په تیر اخره موږ راورسېدو خپل اخري منزل ته چې هغه نوم دی کوربا رسټورنټ نوخار. وګورئ لایټینګ دی که ډیکوریشن دی او که د دې لوکیشن دی، نو دا ډېر یو اعلی قسم دی او زه به یې بالکل اپریشیټ کوم. څنګه مخکې ما درته وویل چې د دې لوکیشن بالکل یو ښه ځای کې دی، نو داسې بالکل دا د ریور په سایډ باندې دی. خو په دې ځای کې د منیجمنټ نه دا ګیله وشي چې جومات ته هم همدا شانتې ډیکوریشن ورکول پکار دي. خو په تیر اخره زمونږ چې کوم اډر و هغه رالو، خو زمونږ داسې ډېر ښه ایکسپیرینس نه و ورسره.